زما په خدای قسم دی او بیا مې دی په خدای قسمی چې یو ډېډی پیسہ پردې مال ستا په اوږه پاتې شو، یو ډېډی پیسہ پردې مال ستا په اوږه پاتې شو، ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه. حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیش شي الله به ورته وایي چې د پلانی سړي پتا یو پیسہ پاتې ده، یو پیسہ ورشا پیسہ راوړه نو بیا جنت ته ځه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم، چې منډه کی پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوپ کی، نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ته راځي پیسہ به بیا پریوزي، نو دی به بیا ورپسې ورټوپ کی، نو په دومره مزل به ورټوپ کوي چې 80,000 کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې په عوض کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره تې نه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره، نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي. 1500. نن هر سړی آرامخور دی که نه؟ هر سړی بېایمانه دی که نه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی؟ نو د دې وجې نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي، یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي، یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټوله ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدایه ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردی مال دی په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی. نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري، پردی مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي، راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي، په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم. نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه، پلار به نه، رور به نه، مور به نه، عزیز به نه، تربور به نه، دوست به نه، څوک به یې در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي. چې قرآن هم در نه لرې وتښتي، پیغمبر هم در نه لرې شي او راشي درته څوک، درته به راشي د قهر ریږدي تکیه د خدای شه په ګورستان کې، خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي. دې قبر ته تاسو ګورئ، جوړی یې د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا پې داسې ونیسي رایې کاږي، بیا یې پې داسې را کاږي، بیا پې داسې
د اوخ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی